الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوها. کتاب ریاض صالحین یوسلو اتسلیختم نمبر باب دی په باره د دې کې چې دا مستحب عمل له او سنت عمل دی چې د مریض کور والا وصیت کی هغه چاته چې د مریض خدمت کوي په دې باندې او توصیت کی چې د هغې سره نیکی کوي، احسان کوي او هغې سره گزاره کوي او صبر کوي په هغه څه باندې چې د مریض د خوا نه دې ته کوم تکلیف رسیږي او کومه سختی ورته رسیږي. او همدارنګه دام سنت عمل دی چې وصیت کول په دې خبره باندې وصیت کول د هغه چا خپلوانو ته او ولینو ته چې د هغې مرګ نږدې وي او په هغې کس باندې حد جاري شوی وي یا هغه قصاصا وژل کیږي یا داسې نور چې د کور خلکو ته ویلی شي چې دې سره ګزاره کوئ، نفقه ورته ورکوئ، خوراک ورته ورکوئ او برداشت نه ورسره کار اخلئ. په دې کې یو روایت دی عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. عمران زيد حسين رضي الله عنهما روایت دی أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. يقينا وزنانوا د جهينة قبيلينا نبي صلى الله عليه وسلم تراغله او حال دا چې دا زنانه د زنا د وجنه حامله وه، په ګېډه باندې بچیو. فقالت د زنانه ویل نبي صلى الله عليه وسلم ته یا رسول الله، اے د الله پیغمبره، اصبت حدا، ما داسې یو عمل کړی دی چې په ما باندې حد جاري شوی دی، ما باندې حد جاري کیږي، فاقمه علی، دا حد په ما باندې قایم کا. فدعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیها، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه زنانه ولی او خپلوان یې راوغوښتو. فقال هغې ته ویله نبی صلی الله علیه وسلم احسن الیها، دې زنانه سره نیکي کوه، دې زنانه سره احسان کوه. ګور دا سوچ وکړه، یوه زنانه زناکاره، زنا یې کړله، په ګېډه یې بچی دی او د الله پیغمبر له کور ښوده سوی ګزاره ورسره کوئ، دې سره احسان کوئ، نیکي کوئ. فاذا وضعت فاتنی بها، کله چې دې زنانه دا ماشوم وزیږو او ماشوم پیدا شو، نو فاتنی بها، نو ته به دا زنانه ما ته به یې راولې. ففعل، هغې سړي هم دغه شانته کار وکړو چې ماشوم پیدا شو، دغه شانته زنانه د الله پیغمبر خواته راوسته. نور روایتونو کې راځي دا زنانه نبی صلی الله علیه وسلم خواته راله او ورته یې ویله دغه شانته چې د الله پیغمبره مانه زنا شوې ده. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شانته د هغې والدي راوغوښتو او چې دې سره احسان کوه، نیکي کوه. او زنات یې ویل لاړه شه ته چې ماشوم پیدا شي بیا راشي. هغه ماشوم بیا پیدا شو، بیا د الله پیغمبر ورته ویله چې ته لاړ شه دې ماشوم ته تی ورکوه، دې تا باندې حق دی. نو کله چې دا د تینه صبر شو نو بیا راشه. نو دا زنانه بیا هغه ماشوم غټ شوی و، هغې دغه شانته د ډوډۍ مړۍ وله ورکړې وه، هغې خوړی شوه او د تینه صبر شوی و. او دا زنانه د الله پیغمبر ته د الله پیغمبر ما باندې حد جاري که. نو بیا نبي صلی الله علیه وسلم څه وکړه؟ فامر بها النبي صلی الله علیه وسلم فشدت علیها ثيابها. نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړو چې دې زنانه دا جامې او دا کپړې دغه شانته مضبوطې کړي او کلکې کوي، چې یعنې کوم عورت یې ښکاره نه شي او کوم ځای یې ښکاره نه شي. نو مغه شانته کار وشو. ثم امر بها فرجمت، بیا دغه شانته نبی صلی الله علیه وسلم حکم وکړو او د زنانه رجم کړی شوه، دا په کاڼو باندې ویشتلی شوه. بل روایت کې راځي یعنی فرجمها النبي صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبر دا زنانه رجم کړه. نو دې حدیث او د هغې ربط دا دی، تعلق او ترجیح داسې کیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم شروع وکړه
د رجب باندې د الله پیغمبر شروع وکړه او به صحابه کرام هم شروع وکړه د زنانه رجم کړه په دې کې د غیر ساوخه ته وفات شو کله چې وفات شو ثم صلى عليها به نبی صلی الله علیه وسلم پاغه باندې منځ کو به ور باندې الله پیغمبر جنازه وکړه یعنی حتی سوچ وکي چې دا زنانه زناکار ده د الله پیغمبر څومره گزارش سره وکړو څومره د الله پیغمبر سره یعنی صبر وکړو حال دا جنای کړي وا واده والا زنانه وا او به داغه نه بعد الله پیغمبر چې هغه رجم کی نو دغه شان د به پیغمبر مونږ کې جنازه ور باندې کی په دې کې عمر ده بر روایت کې راځي وما ده د نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلا اې د الله پیغمبر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت اې د الله پیغمبر ته به زنانه باندې مونږ کې او حال د زناکار د زنای کړي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ولقد تابت توبه لو قسمت على 70 من اهل المدينه لوسعتهم عمر دا خبر واوره دې زنانه وې دې توبه وستري ده او الله ور دا توبه دې قبول کړي ده وې کده دې زنانه دا توبه راواخله او د مدینه په او یاو غټو ګناګارانو باندې تقسیم کې غټول په الله موافق دې زنانه وې دې توبه وستري ده وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل عمر وې ته دې نه بل بهترین کس مندل شي چې په خپل راشي او ځان الله تعالی کې او ما مد حج جاری کا الله دې په خپل ځان پیش کړل الله دې محبت ته وجنا چې الله ته نږدې شم او زه پاک شم یعنی بل بهترین انسان شته دا حقیقت ته ګوره محترمي دې حدیث کې ډېر خسته فائدې مو مت مختصر او دوه درې فائدې یو فائدہ ده باب سره تعلق هم د دې ده د هغه څوک چې داغي مرد نږدې شوی وي په کور کې پروت وي او دغه شانته یا مرد داغي نږدې شوی حد باندې جاری شوی وي قصاصا هغه وجل کیږي نو په کار دا دغه سره ډیر زیات گزارش نه کار واخیست مریض اکثره تاسو ورکټ کې پروت دي کنه دغه شان د بد اخلاقیم کوي تنگ شي کنه چې تنگ شي په جنگ شي هغه د خپل مرستین استومانه شي ډیر ردی بلی بوي هغه سره بر کور خلک گزاره کوي طالب الله تعالی په دې مناجه درکې نو هغه څوک چې هغه دغه شانته د مرض د وجنه یا د حد د وجنه یا د قصاص د وجنه دغه مرد نږدې شوی دغه سره گزاره وکړ دا بنا په دې حدیث باندې دویمه فائدہ به کې دا هغه زناکار چې هغه زنا کړی وي او دا واده والي دا ورجم کیږي نن سبا ورځنی خلک کوي چې رجم په اسلام کې نشته نه دا د قران کې آیات په دې باندې الله تعالی نازل کړی دی په قران کې تقریبا 100 وجو باندې یا دا شاته نسخ موجود دي دا آیات درجم چې دی ته ویل کېږي منسوخ التلاوه وبقاء الحكم تلاوت منسوخ شوی دا حکم پاتې دی حکم دې آیات په بلکې دا قرآنی حکم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم درجم کړل ګوره دا آیات دا حدیثو باندې دلیل دی او دا شان خلفای راشدون دا غن روس ترجم کړی دی ابن تیمیه رحمه فرمایي وان هذه الحدوث رحمه اے خلق و دا حدونه چې د اسلام چې کوم حدونه را لګي دا رحمت ته د الله مهرباني ده وي وانه ليس المقصود بهذه العقوبات الشرعيه التشفي والانتقام و د دې حدونه جاری کول مقصد دا نه دی چې د خلکو زړه په دې ګناګار باندې یخش خلک وی کنه د خلکو زړه ور باندې یخش یا خلک انتقام واخلي دا څنګه د بکار نو چې انتقام نه دی ور دا واده والا سره رجم کوي اسلام ویل په توره د سر قلم کوي یا ولې تاسو ګوره دا پخپل دغه شانت رحم دی دا پخپل رحمت د شریعت چې کومه سزا څنګه ټاکلی وقت شانت پکار ده ځکه تاسو ګورئ کله چې واده والا او زنا کوي دا زته کوي کنه زته کوي ستا یو حلال د حاجت پوره کول زشته او تر لګي حرامو کې ځان استعماله نو څنګه چې تا په دې حرامو کې حرام خوند اخسته دي او ستا ټول وجود ته دا خوند رسیدلې دي د قشان ستا ټول وجود ته سزا پکار ده چې دا ټول وجود ته دغه شان د سزا وڅکی بل دا حدیث کې نبی اسلام فرمایي روایت امام احمد ابن ماجه امام نسائی او صحیح روایت ته ورته فرمایي رسول الله فرمایي دي وحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا خشتر روایته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ويو حد پزمکه کی عملش یو حد غل لاس پریش زناکار واده ولا رجمش ويو حد پزمکه کی عملش په دې باندې خلک زمکه والا عملو کی ودا د زمکه والا ولا ډیر زیات غوړه ده د دینه چې او یا تلويخ سحر په دوی باندې خسته خبرم نوش برام زمکه آبادیږي زمکه آبادی اور باندې راځي و یو حد چې زمکه والا د زمکه خلک دا عملی کی او په سي طریقه باندې عملی کی و دا د دینم ډیره زیاته فائدہ د زمکه والا ول ورکی لکه تلويخ سحره سبا چې دغه شاته د زمکه والا باندې باران وش نن سبا چې حدونه نشه څون عذابونه په موږ تاسو روان دي
سونه دا جرمونه سیوا کیږي ورستر بلې باندې. نو حدونه دا اسلامي حدود چې کوم نافذ شوي دي دا اسلام زموږ او تاسو لپاره فائدې لپاره نافذ کړی دي او دا نافذ کول به څنګه نافذ کول به اسلامي حکومت به نافذ کوي. هر سړی دا نشي نافذ کولی، د کلي خلک دا نشي نافذ کولی، د جماعت خلک دا نشي نافذ کولی، اسلامي حکومت به دا نافذ کوي. او څنګه به نافذ کوي؟ دې لپاره دغه شان د زناکار دپاره دغه شان ته د دې لپاره دا چې رجم کیږي یو دا چې دا به اعتراف کوي، مجرم اعتراف کوي ما دا کار کړی دی. بالکل صحیح ده، دا مضبوط دلیل دی په دې معنی چې ډیره جرم کړی دی. او دغه شان د یا څلو گواهان دا په دې معنی پیش کیږي څلو گواهان چې شریعت کوم شرطونه خودري دی هغه نه پیدا کیږي نه، یعنی ځکه څلو گواهان به یو شان خبره کوي، خبره به یو شان د شبهه چې به کېراله بس ختم. دغه شان څلو کسانو به یو شان لیدلې وي او داسې به لیدل الله پیغمبر فرمای لکه بوکه چې دغه شان د بوکی کې داخليږي نو وځي یې چرته کیږي. یعنی دا به اسلامي حکومت نافذ کوي. او بل فائدہ به د روایت کې دا ده تاسو دې زنانه د ایمان ته وګورئ، صحابه کرامو د ایمان ته وګورئ. ګوره ګناه کړی ده څومره پښیمانه ده او د ګناه د وجه نه هغه د ګناه چې کوم هغه ګرمایش ته او دای دغه شان ته په سوچ کې راوستې ده او د آخرت هغه کم سوچ دی او دی هغه ګناه ده. نو دا ګوره سړی کې بیخي نه ګوره نه همیشته ماشوم به ګډه وګرځو 2 کال ماشوم د ته ورکو څو شو څه کم 3 کال شو کنه 3 کال به کې تیریږي 3 کال او د دې زنانه د ځړنه هغه د ګناه قباحت نه ختميږي. منګو تاسو ساری یو ګناه کو غرمه پسې بل غټه ګناه کو ماقام پسې بل وکا علم دغه شان د ډوره زمونږ استاد المؤمنان مسلمانانو د زړه تور شوی دي. نن چې ګناو کو سبب پخیمانه ني سبب یې مق ګناه به کو ساری کو ماقام په پخیمانه ني ماقام به کو ګناه منګو تاسو کو او دغه صحابي دغه شان د دې ور دا ګناه کړی دا او 3 کاله دغه شان د هغه د ځړن هغه درد نه ختميږي چې ما الله څنګه معاف کی. نو ولې باغی خلکو باندې الله رحم نکو، ولې باغی الله تعالی د کسرا او د قیصر معنی ورنه ورکولي ځکه هغه کې اتفاق هغه کې ایمان هغه کې د ایمان جذبه وا. الله دې موږ تاسو باندې رحم وکي، الله دې موږ تاسو کې د ایمان جذبه پیدا کړي. وصلی الله علی نبینا محمد.